لا وی ولا دا ګفت دی دوستانو دا او هغه بل په بایو کې مې دواړه ګفټونه لګولي زه د بونس دپاره نیمه ګنټې نه سیوا وختي راله ما دې ورېده دا لکان ټرت دا بل شی رالیږي ټرت دا بل شی رالیږي سنا دلته راباندې دانه راغلې ده وا دې ورېده ګرمایش مې سیوا شوی دی یاره الله ښکاري ښکاري دا دلته څه شوي دي دا دلته وی جنۍ په خېټه ټیز اچوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولې دانه راختې څه ولګوه پې څه پې ولګوم یا به ګرمي به ډېره شوې ځکه نه ګرمي نه ای دوستان د فیس ګیف رالیږي په دې سپېګمم غول وکم یو هفتې نه یې بند کوي واوروره موږ نیمه ګنټه وختي لا ابرازوال تاسو ټرک دا شی رالیږئ انجیلې فري چک انجینۍ چې چک ولګوي داسې د سپی لوري داسې چک لګوي غواړي دا خلک کامنټس کوي دروغ وایي هغه دانه ده هغه چک نه دی دانه ده او دانه ده که نه ای الله د جنۍ تصویر لګولې دا موږي رالیږي دا د فیس ګیف راولېږئ والکه دا شی مه رالیږئ سنا والله قسم په خدای د ډېر درد د لاسه مې وادرې کلمه وپړسېدله اعوذ بالله کوي که نه یار مه کوئ ولې کوئ ولې تنګوې ولې ستا په دې شنه سترګه غول وکم ته دا شی رالیږي او د دې په ځای چمې ور ولېږه نه دی رالیږي په چمې غول وکم دلته د فیس ګیفټ سټارټ دی بونس دی دا ماته دا شی ګفټ سټارټ کو فرست ګفټ دا ولې دا په دې خاصیز باندې کوینز خرابې سنا ته په سټریک باندې خو خفه کېږي نه نه خفه او موږ ته به پې ګلفز میلاو شي مړه او مشته نشته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ای تا لیکي که جنۍ دا څوک رالیږي څوک دغه د یوه سترګه چې لګولې ده فاطمه ای فاطمې چې تا لیکي که جنۍ زر د بچی راوړی دا زړه د یخ شوی و ایسته وادې ورېده خلکو دې په عذابول نه کول بیا په جینکو کې لا داسې لامبه اور دی دا جینۍ تhank you bestie thank you چا ته ګورې هلته ټي وي ته ګورم ټي وي ته هم ګورې او لایف هم ګورې آها اخوا دې خوا نه ګورم که نه زه یو ځای کې دا به یادات شوي او ان یا به زما په ټیک ټاک کې ټولې شنې نښې دي بوسنیا ټیلیپټا میمټام کې سم کمنټ کوئ دلته ولیکې بیوس نونسین بوسنیا ټیلیپټا میمټام کې بونس ټایم کې سم گیمونه کوه والله قسم بونس ټایم کې وی سم گیمونه کوه والله ما دې کورنۍ ما دې بوسنیا جوړه کړه والله دوستانو رښتیا وایي دې د لاسه مونږ وختي رالو د بونس په ټایم کې دا سپېګمې مه رالیږئ په عذابول مه کوئ والله سنا د کوګۍ نه دې قربان شم خدای دې وکړي چې اوس یې ګلابز هم راکړی 3 ګلابز یې راکړه ستا په سټریک د بلۍ د سره غول وکړم ځه زه به ستا باندې څه وکړم چې ګیم مې بایللی وی په تا باندې